بسم الله الرحمن الرحیم. په تختې باندې ولیدله او کومه عمله سرته ورسېدله. اوس غواړو چې همدغه عمله موږ عملاً په دلته په همغو وسایلو او په دستګاه باندې سرته ورسوو. دغه برخه دوه دانې ګیره او پای دې لپاره ضروري دي. دغه برخه ته تقطیري پلاس ویل کېږي. حرارت ورکول کېږي، مواد مختلف جوړ کېږي. له کاندنسر سره باید وصل شي. د کاندنسر په ټولو وضعي تعاملاتو کې استعمالېدلی شي. د هغو تعاملاتو لپاره چې موږ وغواړو په هغې کې لاسته راغلي ګازي محصولات چې مایع شکل باندې باید بدل شي، نو مجبور یو چې له کاندنسر نه څه وکړي، استفاده وکړو. اوس نو همدغه پینول چې جامد مواد دي په یوه اندازه استیک اسید کې حلوو. د کره وخت څه شو هغه دغه ده. صحیح شو. دغه پینول دی. پینول په حقیقت کې اروماتیک الکول وي. دلته په د بوتل باندې هم لیکل شوي چې انټي توکسیک، یعنی قوي زهري خاصیت لري. له دې سره د کار کولو په وخت کې باید څنګه وشي؟ احتیاط زیات وشي. چون جامد شکل ده، یو اندازه به دا پاسته کوي په شي باندې چې ونیسه. بس دا پینول چون جامد شکل لري، وروسته دې څخه موږ مجبور یو چې په دې باندې یوه اندازه چې علاوه کړو، استیک اسید علاوه کړو. دا استیک اسید دی یا د سرکې تیزاب چې موږ تاسو ورته وایو. استیک اسید دی. بل ستون بس دا حل کا. کله چې دا پرې علاوه سو، وروسته له دې څخه دا د فلزي میلې په واسطه باندې یا د ښي میلې په واسطه باندې څنګه وحلوو. مخلوط د تعامل چې قوي زهري بدبوی لري، د تقطیر دستګاه څنګه کوو؟ خالي کوو. کله چې خالص ول په دې باندې 2 ملي لیټره چې کوو سلفوریک اسید لري. واچ سلفوریک اسید زوړه د یو پیپټ په واسطه باندې 2 ملي لیټره غلیظ سلفوریک اسید تیزاب څنګه کوو؟ علاوه کوو. کله چې مات نه کې بس دا خور کاته کبرډه مې هغه کاته کاته سي پیپټ کاته کلاندې خړې دا به غزر رسیږي کا اوس خوش کړه. بس غلیظ سلفوریک اسید کله چې علاوه سول د تقطیري پلاس سر به په اصل کې باید دې کې اوسرای ولای او په دې کې باید موږ ترمامیتر دلته یې وای ها. ترمامیتر باید داخله ته شي تر څو زموږ درجه حرارت باید څونه وای ل 15 درجو سره زیات شوی نه وای. ځکه کله 15 څخه زیاتېږي کېدلی شي زموږ محصول ناخالص شي. یعنی معنا دا چې هغه اوبه باید چې دلته پاتې شي، کېدلی شي ځینې مالیکولونه د اوبو په دې طرف باندې څنګه شي. اوس د حرارتي دستګاه په واسطه باندې څنګه کوو؟ دې ته حرارت ورکوو. اوس سره ودرېږه. دا وینې دا ګرمې دي، دا ټول ګرم ده ښه. تاسو اوبه راوښه دا څه لږ یخې وي هغه اوبه پکار دي.